افغان کډوالو ته د پاکستان جدي خبرداری. افغان کډوالو ته د پاکستان د خبرداریو دوام. کاکړ ناقانونه کډوال باید پاکستان پریږدي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول ناقانونه کډوال باید هغه هیواد پریږدي. کاکړ په یوه خبري ناسته کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستلو وروسته بیرته هغو هیواد ته ولاړ شي. د پاکستان حکومت هلته 13 باندې 1.7 میلیونه افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې ووځي که نه په زوره به یې وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بگتي هم ویلي که افغان کډوال ونه وځي ملکیتونه به یې ضبط او دوی به توقیف او اخراج شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت هم د پاکستان دغه پریکړه ناعادلانه بللې او ویلي دي له سره دې غور پرې وکړي. ملګرو تاسو هم که د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.